السلام علیکم. خدای دې چې روغ او جوړ او صحتمند واسي. نو دا ځل مونږه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ نو د درې نولام صاحب د زیارت کلي یو زیارت ته راغلي یو چې دا مشهور په نیلام بابا په نوم دغه زیارت چې کوم یو د مشهور ده. نو دلته د مختلفو ځایونو څخه د لغمان ولایت د مختلفو ځایونو څخه خلک دلته د زیارت د لیدنې لپاره خلک راځي. د باغ لپاره د قبر د ساتنې لپاره دلته یو باغوان هم شتون لري. نو چې دلته خلک راځي هغه باغوان کوم خاص کوم تنخواه دغه نه لري. خلک راځي دغه صندوق ته دلته څوک د چاندې په شکل دلته پیسې اچوي چې موږ هم باید چې دلته راغلي د لرې ځای نه دلته یو شی موږ هم واچوو. نو اوس راځو دغه قبر چې کوم یو ده تقریبا دا چې کوم دوی ځایي خلکو څخه ما پوښتنې وکړلې نو د خلکو ویلې چې دا تقریبا دا قبر چې ده تقریبا نن د 100,000 کاله مخکینی قبر ده. نو چې دې خواته موږ راځو تاسو ګورئ دغه قبر د دې قبر اوږدوالی تقریبا د نن سبا د انسانانو څخه تقریبا 100 چنده د دې اوږدوالی بیخي زیات ده. نو دا قبر چې دی تقریبا د پخوا د جهاد په وخت کې چې تقریبا چې څنګه ما تاسو ویل چې د 100,000 کاله پخوانی چې دلته کوم جهاد ترسره شوی نو هغه وخت کې چې کوم یو دی بعضې دلته چې کوم شهیدان شوي او همدغسې یو قبر دغه یو زیارت دلته شتون لري. همدې غوندې یو اوږد قبر دغسې یو بل زیارت هغه پاس سر کې هم شتون لري همدغه په دې هغه کې د درې نولام صاحب کې. نو دلته چې څنګه ما تاسو ته دغه وویل چې دغه قبر چې کوم د هغه سر نه تاسې کتلی چې هغه سر نه ورته وښیه هغه سر نه مکمل. نو تاسې کوم چې په دې قبر کې دغه بیرغونه تاسې ګورئ چې دلته د قبر ته د لیدنې لپاره چې کوم خلک دلته راځي نو دغه بیرغونه خلک په خپله ځان سره راوړي. نو دغه بیرغونه دې ځای کې نصبوي. او بله خبره دا چې جالبه خبره دا چې دلته کوم خلک راځي د هغې لپاره نو بعضې هغه پخواني خلکو چې هغوی به ځان سره د ټوټو یوه برخه دومره د کپړو څخه به دومره یو ټوټه به یې دغه کوله ځان سره به یې راوړله هغه به دغه سر کې یوه ونه وه نو هغه ونې پورې به یې هغه ټوټه هلته تړله چې هغه ټوټه هم تاسو ته زه در ښکاره کوم. نو مخکې دې ځای کې د یوه ونه شتون درلودله دې ساحه کې نو دغه ساحه نو دې ساحه کې یوه ونه شتون درلودله چې هغه خلکو په وینا چې دلته هغه ټوټه چې کوم یو دی د ونې پورې به د هغو تړله نو هغو په وینا هغوی دا خبره کوله چې دغه ټوټه که چېرته د زیارت ته راشي دغه ټوټه د یو ونې پورې ته وتړې نو ستا په زړه کې چې کوم حاجت وي کوم ارمان وي ستا زړه کې نو چې دلته راشي په دې زیارت کې د الله جل جلاله څخه کومه دعا او کومه غوښتنه ولري هغه زر قبلیږي. نو هغه ونه چې کوم یو ده اوس دلته شتون نه لري او دلته یو وړکۍ بله دغه ده بل بوټی د دې ځای کې اوس هغه کپړه هغه ټوټې چې کوم یو دی هغه د هغې پورې خلک اوس هم تړي چې بعضې نښې اوسه پورې شتون لري چې تاسو در وښیمه. نو لکه دغه دا وګورئ تاسې دا کتلی شي هغه سر کې بل دی او دا ده. نو د خلک چې کوم د هغې لپاره د لیدنې لپاره دلته راځي دغه ټوټې ځان سره راوړي. نو زما په خیال چې کوم اکثر مولوي صاحبان دا خبره کوي چې دغه د ټوټې د ونو پورې تړل او په دې باندې داسې یقین کول چې زه زیارت ته راځم یا فرض مثال د بعضې پخواني خلکو چې د زیارت ته به راتلل د مړو څخه به یې دعاګانې غوښتلې نو دا شرک ده د مړو څخه دعاګانې غوښتل دا سم کار نه ده. خو صحیح ده دا خلک به ښه سپېڅلي د ګناهونو څخه به د هغه وي یعنې فرض مثال دوی به د جهاد په نوم چې دلته راغلي د مختلفو ځایونو کې دوی شهیدان شوي نو موږ اوس نه ده پکار انسانانو ته فرض مثال چې دوی څخه فرض مثال دوی دعا وغواړي. دعا یوازې پکار ده چې موږ او تاسې د الله جل جلاله څخه موږ دعاګانې وغواړو. نو چې دلته کله موږ راځو باید د قبر د احترام د خاطره چې کله قبرونو ته څوک ځي نو په قبر باندې دعا کول دا د اسلامي د هغې نه ښه کار ده خو د مړو څخه دعا غوښتل دا سم کار نه ده. نو همدارنګه
په دې قبر شاوخوا څنګ کې د خلکو مختلف ډول بوټي هم کرلي چې تاسو ګورئ چې دې کې انګور هم وجود لري، همدارنګه نورې بوټي دي، د لوکاډو ونې دي او همدارنګه نورې مختلفې میوهدارې بوټي شتون لري. لکه څنګه چې ما تاسو ویلي چې دا ساحه دا ډېر غټه ساحه ده چې هغه ښکته سر کې همدې د ځایي خلکو قبرستان ده چې هغه قبرستان تاسو ته به په دې ویډیو کې لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ ډېر ښکته قبرستان ده او دغه قبر چې کوم یو ده د قبر دپاره بیا لږه محدوده ساحه د خلکو چاپېره کړی.